بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام سلام هي حتى مطلع الفجر. در رمضان اخیری لشپے روانی دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ما وکړمبه کی دتا یو غد حدیث ویلو یړمبه لس د رحمت مخ شپې دی او دویمه د میند لس شپې د مغفرت او د بخنه دی واخره عتق من النار وخير رمضان دا چې کوم لس دی دا د اور د آزادېدو دی. کله چې رمضان خلاص شي نو رب العالمین فرشتو ته یو اعلان کوي یو تقریر کوي او دا ورته فرمایي چې اے فرشتو یو مزدور چې مزدوري وکړي هغه له څه مزدوري مناسب ده چې ورکړی شي هغه له څه ورکول پکار دی وی الله چې هغه سره څه مناسب مزدوري وي هغه مزدوري ورکول پکار دی. زما بندگانو په رمضان کې روجي ونیوي خپل خواهشات بند کړل د خوراک کاک او د نور خواهشاتو نه ځان اوساته زه تاسو ګواه کوم چې دا ټول زبخم د اخیری لس په عتق من النار د انسان سټ او د انسان غاړه د جهنم د اور نه آزادېږي. اوس په دې اخیری شپو کې د نور شپو په نسبت باندې دوه عبادتونه زیات دي. یو اعتکاف ډېر مرګري به اعتکاف ته ناستي او اعتکاف ډېر قیمتي عبادت دی. مشکات شریف کې حدیث دی د حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ اعتکاف یعتکف الذنوب گناہونخ بندی و ختمی. اعتکاف مقصد گناہون ختم دل دی گناہ ختمی او اللہ پاک دل دمر نیکے ورکی چې لکه یو انسان شپه ورځ لګیا دی او محنت کوي شپه ورځ نه ستړی کېږي د دنیا کار روزګارم که نه کوي یو شان عبادت کوي دقسې د نیکو کمپیوټر لګیا دی یو شان د نیکۍ لیکلی کېږي. اعتکاف دونه قیمتي عبادت دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چې کله مدینه شریفه ته هجرت وکړو د رمضان روزې فرض شوې 9 کاله د رمضان روزې نیولې دي 9 کاله ځکه په دویم کال د هجرت رمضان روزې فرض شوې وي او په لسم وفات شوې دي. د 9 کالو کې رسول الله مبارک مستقل ہر کال اعتکاف کړی دی. اخیری لسو کې صرف 2 کال اعتکاف نو کړی. یو کال د یو جهاد د سفر په وجه نو کړی نو چې وی نک نو شوال کې بیا لس شپې اعتکاف وکړو. د هغې اعتکاف په ځای چې پاتې شو شوال د رکوټ اختر په میاشت کې 10 ورځې روجې ونیولې او په هغې کې اعتکاف وکړو. بل کال رسول الله مبارک د یو عارض د وجې نه یو وجه وه د هغې وجې نه نبی علیه السلام اعتکاف نو کړی نو پراتلون کے کال کے بیا پر رمضان کے شل شپې اعتکاف وکړو. لس دا اغی کال او لس دا اغا تیر شوی کال چې نو کړی. دا سے معلومه شوه چې پیغمبر علیہ السلام مبارک د رمضان په میاشتو کې مستقل اعتکاف کړی دی. او حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی چې کله به دا اخیری شپې شروع شوې
نو رسول الله مبارک اشتد مئزره لنگ به ټیټ کو لنگ ټیټ والی دا نه دی لکه یو سړی چې یقینا لنگ مضبوط کی اوس هم یو سړی وای الکه فلان کې یو کار چې کوي او په شوق او په محبت کوي وی فلان کې وته بړې والی دا نه چې بړې والی خدا د پښتو محاوره ده الکه د کار ته شابه بړې وا نو بړې نه وای مطلب دا چې دا کار خط تیزه سره وکا د قرنګ رسول الله مبارک بخپل لنگ کلک لکه پښتانه می بړې به والی رسول الله مبارک به بالکل په ډېر کوشش او په ډېر محنت باندې اعتکاف ته متوجه شو و احیا لیلته ټوله شپه به جمع کړه ماشاءالله ټوله شپه پکې عبادت کړې دی عائشه صدیقه فرمایي ټوله شپه و ایقظ اهله او خپل اهل او بیبیانې به هم پاسولې چې نن به د شپې مکمل عبادت کوو اسی په عامو حالاتو کې نبی علیہ السلام ټوله شپه د عبادت نه منع کړې ده کومو صحابه چې ټوله شپه عبادت کړی دی هغې باندې انکار کړی دی وینا ان لعینک علیک حقا ان لعینک علیک حقا ستا د سترګو پتا حق دی ان لجسدک علیک حقا ستا د وجود پتا حق دی ان لزوجک علیک حقا ستا د بیبي پستا حق دی هم خوب بکې هم به عبادت کې یو شان د ټوله شپې عبادت نه نبی علیہ السلام در منع کوله لیکن د رمضان په آخري لسو شپو کې څه کړي دي احیا لیلته ټوله شپه به عبادت کوو بعض علما اکثر له حکم د کل ورکوي بهر کې ټوله شپه به عبادت کوي او بیبیانې به او کور خلک به پاسول چې پاسې د الله تعالی عبادت وکړي ولې ځکه د لسو شپو کې یو شپه را روانه ده چې هغې ته لیلة القدر وایي د هغې ډېر لوی اجر او ډېر لوی ثواب دی یو ځل رسول الله مبارک وفرمایل وی بني اسرائیلو کې یو سړی و زر میاشتې د الله په لار کې جهاد کړی دی زر میاشتې روجې نیولې دي د شپې زر میاشتې عبادتونه کړي دي منځونه دا صفت د هغه د عمر او د هغه د عبادت یې وکړو نو صحابه وی الله رسول هغوی کولي ځکه شو چې عمرونه یې زیات دي زمونږ خو عمرونه کم دي زیات نه زیات دی او سړي چې ډېر عمر هم شي اویا اتیا کاله شو شپېته خو نبوي عمر خو درې شپېته دی رسول الله مبارک درې شپېته کاله دی حضرت ابو بکر صدیق درش پیتا حضرت عمر فاروق درش پیتا رضی اللہ تعالی عنہما ذاتیا کا لکا نو دا پینزل لسوتے دا نابالغ تیا ہوا تھا نابالغ دی خب یاد لس پی اخیرہ کے کہ دا کم لس دو لس کال بوڑائی سڑے بے عبادت کم دے کولی شی او صدا زوانے دا نشی جون دی صدا کار روزگار جون دی سب بی بی لبا گٹا کے بچو لبا کے روزگار بکے غم خادی بکے مو عمرنا کم دی اللہ رسول سبکو اللہ پاک آیات نازل کا سو انا انزلناہ فی لیلت القدر قرآن ما دا قدر پشپا یعنی لیلت القدر کے نازل کردے دا لوح محفوظ نبیت العزت تا وصوی اللہ وما ادراک ما لیلت القدر اے مبارک پیغمبر تا تا سپتا رچی لیلت القدر سمرد عزت میں آشتا تا تب سپتا دا کہ لیلت القدر کی سونا لوی عزت تے سمر لوی عظمت تے سمر لوی و بزرگی دا پکے لیلت القدر خیر من الف شہر لیلت القدر دا زر و میاشت دا عبادت نا بہتر دا اغی زر میاشت جہادون عرص کردی دی او مثلا زر میاشت اغا پکے روجی منوی دا عبادت دا ستا امتی چے دا رمضان پا آخیرش پوکے لیلت القدر یوش پہ عبادتو کی دا اغی دا زر و میاشت دا عبادت نے ثواب زیاد تے خیر من الف شہر وروڑی پہ کہ ہر رمضان کے تو لیلت القدر بل رمضان کے لیلت القدر بل رمضان کے لیلت القدر زور کا ولو ضرب خیر من الف شہر دا زر و میاشت دے عبادت تا بہتر دے زر میاشت عبادت او دا سے لفظ رب العالمین ذکر کا من الف شہر من صلاة الف شہر منذ یاد نہ کرو من صیام الف شہر روجی یاد نکلے جہاد یاد نکو ذکرون یاد نکل یعنی دا زر و میاشتو دا ہر قسم عبادت نہ ردے میاشت دا عبادت بہتر دے دا خدا خصوصی انعام نشو دا رسول اللہ مبارک دا برکتنا کنتم خیر امت اخرجت للناس پر طول امتوں کی بہترین امت الحمدللہ زمان دا حضور پاک امت دے اللہ خصوصی احسان پر منکڑے دے زماروں تنزل الملائکت والروح فیہا بإذن ربهم من کل امر سلام فرشتے نازلے گی جبریل علیہ السلام نازلے گی او حدیثو کرا دی کہ بعد نیکان و خلق سر فرشتے ملاقاتون ہم کئی لاسم ور کئی
او دا الله د طرف نه سلامتیا ده گناهونو نه دې بچ ساتي سلام فرشتي سلامونه اچي سلام فرشتي دعاګانې کوي چې الله دا مخلوق سالم کا سلام الله پاک انسانانو له صحت ورکوي سلامتیا ورکوي فایده ورکوي او کم وخت پورې دا هي حتی مطلع الفجر دا لیلة القدر دا شپه شروع کیږي لیله شپې ته وي قدر عظمت تقدیر دا شروع کیږي دا نور پریوتو نه تر سبا پیشمنی پورې سبا خطو پورې چې سبا بانګ ویل شي دې وجه نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم بس چل کاو بیبیانې به پاسولې بل حدیث کې راځي چې کله به فی وتر من چې اخیری ناتکې شپې بشوي نو بیبیانې به پاسولې من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تقدم وما تأخر من ذنبه ومن قام ليلة القدر چاچ لیلۃ القدر جم دے کلو عبادت پکې وکړه نو غفر له ما تقدم من ذنب تو مخکې وروسته ټول ګناهونه ورته خدای پاک معاف کوي زمارونو معتکفین به اعتکاف کوي اعتکاف خو چې څوک په اعتکاف ناست دی ګورې د اعتکاف پابندۍ به کوئ اعتکاف کې به ډېر خیال ساتئ اعتکاف دې دپاره نه دی اعتکاف څه دپاره دی اعتکاف علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرمائی دے اعتکاف مقصد اللہ سره جوڑ پیدا کول دی د دنیا نه کټ کېدل دي کټ د دنیا نه کټ شم ښځې نه کټ شم بیبي نه کټ شم او خواهشات خو مې سم بند کړي دي خوراک سکاک او بیبیانې خوا سم بندې دي دنیا نه میدان کټ کو زړه او روح الله سره متوجه کول دي د الله در کې ناسته ده او زه به یو مثال درکم یو سړی دی او هغه د یو مالدار سړي دروازې له لاړ او په هغه دروازه کې ورته کېناسته او ورته وایي چې نه به زما مالشه به 100 روپۍ راکړه 1000 روپۍ راکړه ځه نه ځمه او هغه ډېر شوم سړی وي هغه مالدار نه ورکوي خو چې دی ورته په دروازه کې کېناست نو هغه شوم به وشرمېږي یاره داسې مصیبت دی سړیه شرمۍ همسې ځي نه ورکوله دا پیسې چې ځي چې خلاص شو تی داسې ده که نه ده نو الله خو شوم نه دی الله خو سخي دی او الله سره کمیږي نه او الله په دې خوشحالیږي چې ته وغواړې نو دی مثال دی چې الله ستا په دادر کې زه کېناستم بس ستا په قلا کې زه بند شوم الله او ستا د رسول مبارک په وینا بندې ما او ستا په کور کې په جومات کې بندې ما او نه ځم نه د شپې ځم نه د ورځې ځم هله به ځم چې د اختر اعلان وشي وایه نو الله به پې څونه خوشحالېږي بلکې یو حدیث دی علامه شعرانی یو کتاب د کشف الغمه هغه کې هغه یو حدیث نقل کړی دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په رمضان اخیری 10 شپو کې څوک اعتکاف وکړي کله 10 شي کله 9 شي خو چې رمضان اخیری کې څوک اعتکاف وکړي دله به الله د دعاو حجونو او د دعاو عمرو ثواب ورکړي 2 حجونه او 2 عمرې خو یاد ساته معتکفین به لږه ګزاره کوي ګورې ښه هسې نه چې اعتکاف کې تا بس فیسبک ته ځان له شوې هسې نه په اعتکاف کې د نیټ ته کار ویلي چې د راشي جومات کې ډډه مې والې ده او صادرونه راښکته دي هېڅوک نه خبرېږي او ټول ورځ نیټ کې او ځان مشغولو ځان به په تسبیح او په ذکر الهي مشغول کې ځان به په تلاوت او په قرآن شریف مشغول کې نیټونه میټونه پکې مه کوئ پام دا مې ځکه و چې یو څو کاله مخکې ما ته اطلاع راغلی وه چې معتکفین ګڼ کسان په یو جومات کې ناست و شپې به یې لړو کوله بلکې بې ادبي دې معافي د ډېرې زمانې خبره زما په خیال چې 10-12 کالو مخکنۍ خبره ده 10-12 کالو مخکنۍ ما ته د اطلاع هم راغلی وه چې په اعتکاف کې کسان ناست و تاش پې کوو هلکه دا ولې خلق ورته وي مونږ په جواري خو پې نه کوو مونږ پې روژه لنډو ماشاءالله بشیر جانا خرج شکر په دې یو وباسه د خدای نعمت خو خدای ډېر درکړي دي یعنی سترګې دې وینو د ما په خیال چې دا لړو تاش به تاب نو پرېږدي دې په دړه لږ جمدې دی ځکه دې یاد هم کړه بړه جمدې دی زما رونو عبادت وکوئ الله ته کېناستې الله ته متوجه شه الله ته کېناستې نو ټوکې ټقالې به نه کوې بیا په ټوکو الله خفه کېږي
اس معتکف بس صرف طبعی او شرعی حاجت لبارو دی بس بنو دی طبی حاجت څه شی دی که په جماعت کې دننه د اودسمات انتظام نو مثلا نو بار تلی شي دا یو حاجت شو بارس کم ځای ته تلی شي پټو ته یا نږدې ځای کې چې تر چا حجره کې بیت الخلا د هغه ته دی وایي چې زه به راځم خو چې وخت تېر نه کړي ما ته کوله وکړه یا بل ځای نشته خپل کور کې بیت الخلا ده هم تلی شي کوئی ساری کې بناسته نه چې کور ته ورغی او بیبي ته وایي سلام علیکم څنګه زه خو تا ته ډېرې دواګانې کوم که نه څنګه اعتکاف له ناست یم اول ته د سترګې روزې برغې را برغې کړې او سترګې کله ښي طرف ته بوځه او کله بل طرف ته بوځه داسې به نه کې نه بچو سره گپ شپ لګې بس نیک به خپل اودس ماته کې راومل ډوډۍ طبیعي ضرورت دی که دله به څوک راوړي که د ډوډۍ د راوړو څوک نه نو خیر دی هغې له هم تلی شي کور ته خو داسې نه چې کور ته کښېنې ښه مزېدار او کټ کې ډډه والي ولې ډوډۍ له راغلی یم او کور ورته بڼې ووایي نه بیبي ته به ریزان پوی کړي چې بس زما دا پلان کې ټایم دی چې روټۍ تیاره پرته چې د درشم او فوري انشاءالله داسې مسلې دلته نشته ماشومان شته ګاونډیان شته وړل راوړل به دله کوي دا مسلې به نه پېښېږي یا یو سړی جنوب شو لوی او بیا اودسي پرې راله نو هغه لوی بیا اودسی له دی که په جومات کې دننه انتظام وخو ډېره ښه ده او که نه نو بار هم تلی شي بلکې تر دې حده پورې زموږ فقهاو لیکلي دي چې کوم د جمعې دا مسنون غسل دی دې له د جومات نه بار نه وځي دې له نه وځي اعتکاف زیات تر ټیم به هغه ځای کې تېروي چې کوم ځای کې دی اعتکاف نیت کړی دی خو بالته کوي زیات وخت او که نور تبا روزي تلاوت کوي نو خیر دی وتی شي که لږ ګېډه کې ګیس میس دی او لږ داسې یو فوټی چکر په جومات کې لګوي جومات نه بار بنو دي نو پروا نشته دا څه خبره پکې نشته او داسې بعضې خلک اعتکاف کې بالکل خبرې بندوي دا ګناه ده سمون بکمن بالکل چپ چاپ په نه کښېنې د ضرورت خبرې پکې کولی شي دا بده نه ده تسبیح ذکر معتکف بدا کوي اوس تاسو به وایئ اوهو د اعتکاف ډېر لوی ثواب دی موږ خو ټول ترې محرومه پاتې شو ډېر خلک اعتکاف ته نه دي ناست نو زمارونو تاسو نفلي اعتکاف وکئ که نفلي اعتکاف څنګه وکئ جومات ته چې رانه نوځئ دا ووایئ وی الله تر څو چې زه په دې جومات کې ناست یم زما اعتکاف دی بس خبره ختمه تر څو چې د جومات کې ناست یم نو دا مې اعتکاف شو دا نفلي اعتکاف شو یا د شپې کوې که نه که څه کار هم نه نو د شپې چې څنګه راشئ روژه ماته کې او تراوله راشئ نو بس کښېنئ بس تراویح مو کې او تر پېشمني پورې به زما اعتکاف وي تر څو پورې چې زه ناست یم بس نیمه ګنټه د پېشمني نه مخکې پورې اعتکاف وکړه د شپې نفلي تلاوت وکړه ذکر وکړه او بیا نیمه ګنټه چې پاتې شي نو لاړ شه خپل کور به پېشمني وکړي او د به شي دا وکړه خو زه دونه خبره نه نن سبا خو چې خلک د تراویح نه فارغېږي نو 9:30 بجې به تقریبا یا 9:30 نه خو لکه په کم 10 بجې تراویح نه فارغېږي او 2 بجې خلک پاسي چې پېشمني له چې تهجد هم پکې کې نو بس دا شپه دې په جومات کې تېره کړه اوس بل حدیث هم درته ویم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي چې څوک د ماښام نه د ماسخوتنه پورې ګوره څومره لږ وخت دی چې څوک د ماښام نه تر ماسخوتنه پورې نفلي اعتکاف وکړي معمولي غوندې ټایم دی او دې په هغې کې ذکر وکړي او د قرآن شریف تلاوت پکې وکړي دله به الله په جنت کې یو بهترین او اعلی قیمتي محل تیار کړي تاسو دا کولی شئ دا وکړئ دا کار دا نفلي اعتکاف مستقل وکړئ شپې کني د ورځې خپل روزګار کوئ او د ورځې خپل کار کوئ مثال په طور نو د شپې ماسخوتن چې څنګه تراوله راشئ نفلي اعتکاف نیت وکړئ دونه ټیمه پورې چې کور ته زه پکې پېشمني له لاړ شم خیر وکړه 1 ګنټه وکړه 2 ګنټې وکړه ماښام چې راشي تر ماسخوتنه پورې دغه وکړه دروازې وکړه نفلي اعتکاف کې نفلي اعتکاف کې څه نشته بس دغه بړه کې په خولې که نه هم وی خولې کې ووالې چې تر څو د دې جومات کې نه اعتکاف دی نو رب العالمین به دله اجر درکړي نو دا اعتکاف د شپې خو هسې نه چې ته د شپې اعتکاف ته راشې هغه نور برباد نه کې او چې کوم معتکفین اعتکاف ته ناست دي چې هغوی سره ډډه والي او هغوی گپ شپ ورسره لګې نه په گپ شپ د جومات کې ګورې یو خبره درته وکړم جومات کې چې څوک د دنیا خبرې کوي په جومات کې رسول الله مبارک فرمایي نیکۍ ختموي بالکل نیکۍ ختموي نو جومات کې بعد اسیم د دنیا خبرې منه دي بیا معتکف له خو په جومات کې د خبرې د دنیا کول دا ډېر لوی جرم دی او لویه ګناه ده الله ته ودرېدل چې الله نه غوښتل دی اعتکاف کې څه مطلب چې زه الله ته ودرېږم او د الله نه وغواړم زما ورور مونږ ټول رب العالمین ته محتاج یو
چې مونږ الله نه وغواړو الله ته وجاړو او خدای پاک ګوره زمونږ مال د الله په لاس کې دی زمونږ بچي د الله په لاس کې زمونږ صحت د الله په لاس کې زمونږ عزت د خدای په لاس کې هر څه ان من شیء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم دا هر شي خزانې الله سره دي او چې مونږ الله ته ودرېږو او مونږ د رب العالمین نه وغواړو په جلاګانو وغواړو هغې دپاره بهترین ځای جومات دی او بهترین د رمضان دی بیا او اخیري لس شپې زما رونو دا لس شپې رونه کې ښه دی کې یوه شپه لیلة القدر او دا خدای ګورې پټه ساتلې دا لیلة القدر دا یو ځل رسول الله مبارک د کور نه راووت په بخاري شریف کې حدیث دی نو دوه صحابه یو بل سره په باسو نو نبی علیه السلام وفرمایل وایي زه خو دې له راووتم چې د لیلة القدر خبر دله درکړم چې دا پلانکې شپه ده خو یې فلانکې او فلانکې یو بل سره په باسو وایي هغې سره خدای پاک زما نه یې راکړه یې راکړه او وایي شاید چې دې کې تاسو له خیر دی په دې یېروالي کې ولې که یو خاص شپه وه او هغه د لیلة القدر و تا ته معلومه وه نو بیا به تا دغه یو خاص شپه عبادت کوو نور به دې نه کوو او چې دا خاص نه ده او ته هره شپه په دې نیت عبادت کوې چې دا به د لیلة القدر شپه نو د هرې شپې د لیلة القدر اجر به له خدای پاک درکړي لکه تا بېګاله په دې نیت وکړه چې انشاءالله بېګالې نو د لیلة القدر ثواب دې وګټه په بله شپه دې بیا وکړه چېرې کیدی شي دی نو د نورو زرو میاشتو نه زیات ثواب دې وګټه نو په بله شپه دې بیا په دې نیت وکړه نو بیا د خدای د زرو میاشتو نه زیات اجر او ثواب درکوي نو دې کې د الله حکمت شو بل په دې شپه کې یو خاص ټیم دی چې رب العالمین په هغې کې د انسان دعا قبلوي عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها د رسول الله مبارک نه په خپله تپوس وکړو د الله رسوله که زه پوه شم په هغه ټیم باندې نو زه څه ووایم نو رسول الله مبارک وفرمایل ته ده ووایه چې ان الله عفو یحب العفو فاعف عني یا الله الله چې دی نو دا بخونکی دی عفو کوونکی دی او عفو یې خوښ هم ده ګورې نو یا الله ما ته عفو وکړې نو تاسو که عربی کې نشئ ویلی نو داسې وایه چې یا الله ته عفو کوونکی درګذر کوونکی بخنه کوونکی او دا دې خوښ هم ده خدای ما ته عفو وکړه ما معاف کړه ما مغفرت وکړه ما له معافات بهترین زندگی راکړه دا دعا د رب العالمین نه وغواړه او د شپې پکې ټوله شپه عبادت وکړې او رب العالمین ته زاري وکړې زما رونو رب العالمین په دې لیلة القدر کې قرآن شریف نازل کړی دی د هغه اووم اسمان نه لومبي اسمان ته په دې لیلة القدر په دې شپه کې الله پاک جنتونه چې کله شروع کړل او د هغې تزیین یې کو مکمل کولې نو په دې شپه مکمل کړی دی رب العالمین فرشتې په دغه شپه پیدا کړي دي نو دا ډېره قیمتي شپه ده نو انشاءالله مونږ به کوشش کوو چې په دې شپه کې مونږ د رب العالمین عبادت وکړو ښه خو به انشاءالله که نه بل زما دا خبره زنانو ته ورسوئ زنانه په عبادت کې ډېرې تکړۍ د سړو په نسبت خبره رسولو ته پکاري زنانو ته ورسوئ او دا شپه او دې کې علما وایي دا کمه شپه ده بعضې یو ځل رسول الله مبارک د یویشتمې هم فرمایلی دي د اوویشتمې هم شویلې شوي دي دا ناتکې هم دي نو دې کې روایات بعد شته علما لیکي چې دا الله پاک ګرځئ یو میاشت کې دا فضیلت یویشتمې له ورکي بله میاشت کې دېرشتمې له ورکي بله کې پنځویشتمې له ورکي بله کې اوویشتمې له ورکي بله کې قرآن خو په دا یو خاص شپه کې دی لیکن اوس د هغې د برکت نه فضیلت الله اړی راړی یو رمضان کې یو شپېله بل رمضان کې بل شپېله بل رمضان کې بل شپېله خو زیات تر زموږ علما اوویشتمه شپه د رمضان یادوي خو خیر انشاءالله العزیز تاسو مونږ به که خیري انشاءالله انشاءالله ورسره ووایه دا خیري شپې که خیري جم دی کوو ښه دا به رونو که خیر انشاءالله الله ته به جاړو زمونږ خپل رب دی زمونږ خپل رب دی زمونږ په جړا خوشحالېږي مونږ ډېر ګناهګار یو خو زمونږ خپل رب دی پردی نه دی مونږ خپل رب دی زمونږ خپل رب فرمایي چې ما ته څوک یو لیش را نږدې شي د یو ګز ور نږدې کېږم او چې ما ته څوک یو ګز را نږدې شي نو زه ورته یو باع یعنې تقریبا 2 ګزه ور نږدې کېږم او چې ما له څوک پیاده راځي نو زه په منډه ورځم زمونږ ډېر مهربانه رب دی زمونږ ډېر ښکلی رب دی او زمونږ خپل ذات دی هغه ذات چې مونږ یې مسلمانان پیدا کړي مونږ خو الله ته نه ویلي چې الله ته مونږ مسلمانان پیدا کړي مونږ خو الله ته دا درخواست نه دی کړی چې مونږ د اخر زمانې د پیغمبر امت پیدا کړه قسم په الله دا د الله کرم دی په مونږ باندې دا د الله رحم دی په مونږ مونږ باندې خدای ډېر مهربانه دی او مونږ بدبخته یو مونږ بنیته یو
مونږ بدبخته یو او مونږه د الله د رحم نه مونږ په خپل سترګې اړو راړو او خپل ځان ته اړو الله وی راشه ای بنده وقال ربكم ادعوني استجب لكم راشه ما نه وغواړه چې درکم او دعا دې قبول کړم او بیا څونه مبارک شپې الله راوستي لیکن په هغې کې مونږ الله ته نږدې کېږو او د الله نه ځان تختو نو زما رونو زما دا درخواست دی زما دوستان یې زما رونه یې زما دا درخواست دی انشاءالله مهرباني به کوئ دا باقي چې کومې شپې پاتې دي دا به که خیر انشاءالله رونه انشاءالله ورسره ووایو او زنانو ته مو وایو او خدای ته به جاړو زما د قسم په خدای چې رب العالمین په جړا خوشحالي خلک وایي ما ته ټینشن دی ما ته پریشاني ده ما ته مصیبت دی ما ته تکلیف هر سړی پکې مبتلا او دا مې مان دی چې دا هر څه خدای خلق وایي دا تکلیفونه دا مصیبتونه بې د الله نه بل څوک نشي ختمولی دا قیمتي شپې دي نو الله ته به جاړو زاري به کوو چې خدای پاک امت مسلمه معاف کړي لاول خدا مثال زموږ حرمین بند شوي دي مکه مکرمه بند ده طوافونه بند دي مدینې منورې ته د رسول الله مبارک سلام بند دی مبارک پیغمبر به په خپل قبر کې څونه خفه هغه ته خو درود شریف رسي هغه ته خو فرشتې مقرر دي درود شریف سلام ورته رسوي مخامخ ودرېدل جدی او لرې ځای نه جدی عقاید و جهان مخ ته چې به کوم رش و کوم خلق به الصلاة والسلام علیک یا رسول الله بند شوي دي هغه خلک خدای پیغمبر سوي زما امت ماله ولې نه راځي زما امت ماله ولې نه راځي الله به وایي زما کور ته زما امت زما بندګان ولې نه راځي طوافونه بند دي څه یو مخصوص کسان دي زما وروڼو دا زموږ د اعمالو وجه ده زموږ جوماتونو کې عبادت هغسې نشته رمضان ته ګورو زموږ عبادت ته ګورو یو کس هلته ولاړ دی بل دلته ولاړ دی بل دلته ولاړ دی کورونو کې خلکو تراویح شروع کړي په خپلو کورونو کې ختمونه بند شو زموږ د اعمالو وجه ده زموږ رب زموږ نه خفه دی اسم نشته موږ نه خپل رب خفه شوي موږ نه خپل رب خفه دی رب دې زموږ نه خوشحاله شي دعا کوي چې خدایه ته خدای ظالم نه نه خدای پاک ظلم کوي خدای ټول زموږ د ګناهونو نتیجه ده زموږ ګناه الله معاف کړي امت مسلمه دعا کوي چې خدای دا وایرس تا کرونا ختم او زموږ حرمین الله واپس آزاد کړي انشاءالله کوشش وکړئ خدای ته وجاړئ په دې شپو کې الله ته زاري وکړئ بچي پاسوئ زنانه پاسوئ او لیلة القدر ډېره قیمتي شپه ده بله صدقه فطر خبره ده سرسایه 100 روپۍ تقریبا پاو کم 2 کیلو اوړه یا پاو کم 2 کیلو غنم یا د هغې قیمت دا صدقه فطر دا بهتر ټیم یې خو هغه دی چې سړی د اختر منزله ځي ورکړي خو مخکې هم که څوک ورکوي ورکولی شي د هغې مسایل به انشاءالله ما ته خو چاوي 80 روپۍ کېږي او څوک 100 یا د احتیاطاً 100 روپۍ تقریبا جوړېږي او نور دا صدقه فطر مسائل انشاءالله بله جمعه پکې راځي هغې کې بیان به وکړو دعا وکړئ الہ العالمین ته زموږ نه راضي شې موږ معاف کړه موږ معاف کړه زموږ پریشانۍ الله په خوشحالو بدلې الله چې چاته څه ټینشنونه دي چاته څه پریشانۍ دي خدای ته زموږ رب تا ته ملاس دي رمضان مقدس میاشت ده الله د جمعې مبارک ورځ ده خدای او جمعه کې یو وخت چې الله دعا قبلې الله زموږ پریشانۍ په خوشحالو بدلې کړي زموږ د بچو پریشانۍ په خوشحالو بدلې کړي الله مریضانو له روغ صحتونه ورکړي الله مریضانو له روغ صحتونه ورکړي بچي جوړ کړي کور اهل او عیال له شفا ورکړي الہ العالمین د رمضان د روزي قبول کړي خدای د شپې د عبادت توفیق راکړي الله ته د شپې د عبادت توفیق راکړي خدای موږ لیلة القدر شپې عبادت نصیب کړي الله ته نصیب کړي زموږ الله ته زموږ نصیب کړي الله که زموږ نه څه بیا د بې شوي په دې رمضان میاشت کې راته معاف کړي الله راته معاف کړي الله ټول امت مسلمه چې دې پسې ګناه نیولي ده معاف یې کړي الله ستا بندګان دي خدای ستا بندګان دي ته معاف کړي ستا بندگان دي ته په خپلو بندگانو مهربانه الله ته معاف کړي خدای چې کوم مسافر وروڼه دي اکثر ته موږ دا بیان اوري
بار ملکونو کې غریبانان د وایروس د وجې په کوټو کې بند پراته دي د هغې د مزدورۍ درک نه لګي الله ته د هغې مل شي الله حفاظت یې نصیب کې دومره مسافر د خپل وطن نه بار په نورو وطنونو کې حفاظت یې نصیب کې برکتونه یې نصیب کې پریشانونه یې وساتي چا بچي نه خدای نارینه اولاد ورکړي خدای که د چا رښتیني صالح دیندار رشتې ورکړي که مردگان وفات شوي مغفرت یې نصیب کړي حاضره جمع چې څومره راغلي مغفرت یې نصیب کړي ډېرو دوستانو موږ ته دعاګانې ویلي دي چا په ټیلیفون کې داسې الله چې چا څه دعا غوښتې ده تا ته معلومه ده او تا ته خلک معلوم دي دعاګانې قبولې کړي کم مسافر چې د لرې ځای نه زموږ د جومات لمانځل راځي په یو قدم اجر ورکړي برکتونه ورکړي خوشحالۍ والا ورکړي زموږ د محلې او د دې کلي خلک چې د مېلمنو کوم خدمت کړي د هغې هم د هغې اجر او برکتونه ورکړي خدای چې چا په زړه کې څه حاجات یې خدای پوره کړي خدای حاجات یې پوره کړي خدای مشکلات په خوشحالو بدل کړي د رمضان د رجوع توفیق نصیب کې او چې کوم مونې ولې قبولې کې چې کوم پکې بیماران د روجې نشي نیولې او فدیه ورکړي خدای ته د هغې اجر او ثواب او برکات نصیب کړي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين